یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو صحابه کرامو ته نصیحت کوه. په عین حال کې یو کافر په لاره تیریده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غږ یې واورېده او ځای پر ځای ودرېده. له ځان سره یې په خبرو باندې پیل وکړ چې دا څومره ښکلی غږ ده، دا به د چا وي؟ د صحابه کرامو خواته لاړه او پوښتنه یې وکړه چې دا ښکلی غږ د چا ده؟ هغوی ورته وویل دا د نبیانو د سردار د محمد صلی الله علیه وسلم غږ ده. هغه بیا له ځان سره په خبرو باندې پیل وکړ. وی ویل کارونه خو مې بیا هم وشي، خو ښه موقع په لاس راغلی، راځه چې زه هم ګډون وکړم او واورم چې آخر د مسلمانانو نبی څه وایي. ګډون یې وکړ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نصیحت آخري الفاظ ول. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل واورئ او په یاد یې ولرئ، هر کله چې تاسې د شپې تږي کیږئ نو هیڅ کله هم په تورتم کې اوبه مه څښئ، همیشه تاسې په رڼا کې څښاک کوئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس خلاص شو او هر سړی خپلو کورو ته روان شو. کافر هم خپل کور ته لاړ او ویده شو. خو د هغه بخت راویښ شو. د شپې تږی راجګ شو چې جام ته یې لاس کړ، اوبه یې خولې ته نږدې کړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت ور یاد شه. جام یې کېښود، رڼا یې چالانه کړه چې ګوري په اوبو کې لړم پروت دی. جام یې ځمکې ته خطا کړ او وی ویل ما د مسلمانانو د نبی یوه خبره ومنله، د هغه رب ما ته ژوند را کړ. که زه د هغه ټول عمر د هغه ټولې خبرې ومنم نو د هغه رب به په ما څومره رحم او کرم وکړي. نو زه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تاسې پوهیږئ چې په خپلو کې سره مینه او محبت څنګه زیاتیږي؟ یا رسول الله ته یې موږ ته ووایه. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې هم ستاسې مجلس ته څوک راځي هغه ته ځای ورکوئ. 3 کارونه وکړئ. کله چې هغه ستاسې مجلس ته راځي هغه ته ځای ورکوئ، په سلام کې پیل کوئ او هغه کس ته په هغه نوم آواز کوئ چې کوم نوم د هغه خوښیږي. په دې باندې به ستاسې له یو بل سره مینه او محبت لا ډیریږي. السلام علیکم.